السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ګران دوستانو، زه تاسو ته غواړم نن یو داسې موضوع باندې وغږېږم چې زموږ ټوله جامعه هغې نیولې ده. د هغې په کمبود کې موږ ډېر زیانونه لاسته راوړي. دا موضوع ده اخلاق. زه تاسو ته اول د اخلاق په اړه وغږېږم چې اخلاق څه ته وایي. بیا تاسو ته وایم چې اخلاق یو مثال تاسو ته وړاندې کوم چې مثال، او بیا د کافرانو نظریې چې هغه نان مسلم سي هغې نظریې تاسو ته وړاندې کوم چې هغه نفر مثال زه ورکوم د هغې په باره کې کومې نظریې ورکړي دي. اول اخلاق خو هغه رویه چې د انسان عکس العمل د غصې په مقابل کې وښیي او صبر ولري یو انسان کله چې یو عکس العمل دې ته راشي بار بار یو نفر یو شی تکرار کړي ته او دا هیڅ یو عکس العمل ورته ونه ښیي، غصه ونه شي، دا هغه ته اخلاق ویل کېږي. مثلا یو ماشوم سره بار بار یو شی تاسو ته وایي، یو وړوکی ماشوم دی او تاسو په دې مقابل کې عکس العمل غصه ونه ښیي، نو دا تاسو اخلاق ښیي. یا مشر تاسو ته مثلا کومه خبره کوي، د اخلاقو تاسو ته په مثال زه وړاندې کوم. مثلا الله جل په قرآن شریف کې فرمایي په سورة قلم کې په 4 نمبر آیات کې وانک لعلی خلق عظیم. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې او بهترین اخلاق ورکړي دي. نو دا اخلاق ذکر مسلمانانو چې علماو او ډېر خلکو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق ستایلي دي مختلف ځایونو کې او په هر ځای کې، او اوس هم هر نفر د هغوی په اخلاق او په هغوی رویه باندې ځي. دا خو د مسلمانانو نظریې دي. راځو اوس موږ د غیر مسلمین نظریې ته. مثلا زه تاسو ته یو د غیر مسلمانانو یا نان مسلمز نظریې وایم چې هغوی کومې نظریې ورکړي دي. مثلا زه راځم اول یو نفر دی چې جورج برنارد شا په نوم دی ویلي چې جورج برنارد شا دی ویلي دي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د جامعې لپاره یو نجات دهنده دی. د اخلاقو له لګانه دا د جامعې لپاره یو نجات دهنده دی. دې په واسطه کولی شو موږ یو جامعه د ښه اخلاقو تربیه کړو. بل مثال زه تاسو ته درکوم چې د توماس کارلټ نوم دی چې یو د اروپایي تاریخپوه ده چې هغه مسلمان نه دی، غیر مسلم د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د هیرو اینډ هیروز ورشپ، یعنې قهرمانانو او قهرمانانو عبادت پښتو معنی چې واړه موږ. نو دې دا داسې یو کتاب لیکلی دی چې هغې راوستي دي چې اول نفر په دنیا کې په پیغمبرۍ کې اول نفر هغوی عیسی علیه السلام نه دی لیکلی، خپله یو اروپایي دی نان مسلم عیسوي ده. هغوی داود علیه السلام نه دی لیکلی، هغوی موسی علیه السلام نه دی لیکلی، هغوی د کتاب په اول کې لیکلی ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا اولنی بهترین پیغمبر د اخلاق دی. چا لیکلی؟ نان مسلم یا غیر مسلم. بل مثال زه تاسو ته درکوم د مایکل ایچ هارټ. دا هم یو ریاضدان دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي چې یو کتاب دی چې د 100 most influential people in the world، 100 معتبرترین کسان په دنیا کې. اول دی راوستې ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، دویمې راوستې ده ایساک نیوټن، درېمې راوستې عیسی علیه السلام. چا دې نیوکه کړې ده، ډېر خلک به زما په دې باندې راضي نه وي یا ما سره موافق نه وي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول ما په کتاب کې ذکر کړی، خو دا مسعود دلیل لري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اولنی نفر دی چې هم په دینی ریلیجن کې کامیاب شوی په ټوله دنیا کې، او هم په دنیوي کارو کې کامیاب شوی، او هم یو داسې نفر دی چې یو ښه لیډر په جنګ کې شوی ده او ښه لیډر په قوم کې شوی ده، او یو داسې اخلاق پریښي دي، داسې دین پریښی تر اوسه پورې چې دا روان ده او جریان ده او کامیاب ده. نو دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو مثال تاسو ته ما د اخلاقو په باره کې وړاندې کړو. او بل مثال مثلا زه تاسو ته درکړم د غیر المسلمینو نه چې هغه د غیر المسلمینو یو شبکه چې ورته وي یا یو داسې اپلیکیشن انسایکلوپیډیا بریټانیکا یو رسمي ایډیشن کې هغې ویلي دي چې بهترین نفر په ټوله دنیا کې د دین په برخه کې چې کامیاب شوی ده هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بل داسې کس موږ نه دی پیدا کړی. هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازینی کس ده چې د دین په برخه کې تر اوسه پورې چې د هغې دین روان ده هغه کامیاب شوی. او الله جل په قرآن شریف کې فرمایي سورة انبیاء کې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما ته رحمت لګلې دي عالمینو لپاره. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د ښه اخلاقو بشپړونکی په دې دنیا ته راغلی یم.
که مثلا څوک یو انسان غواړي چې یو ساینسدان شي نو د هغې مثلا د ایساک نیوټن باندې یو لوی ویښته پرېږدي غټ ویښته پرېږدي نو دا هغوی ته کوم ګټه نه شي رسولی دا لوی ویښته یا مثلا بوټان یې واچوي یا مثلا کوم بل کار یې وکړي چې هغه کسانو ساینسدانانو کړی وي دا هغه وکړي خو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر سنت موږ پلی کړو نو ګټه موږ ته رسي چې هر ګټه وي هر سنت موږ وکړو نو هغې ګټه په سلو کې موږ ته رسي که ویښته پرېږدو که ږیره پرېږدو که سنت نور د هغې په سنت پر ځای کړو نو هغه به موږ ته ډېره ګټه ورسي ګرانو دوستانو د نور ویډیوګانو لپاره چې تاسو غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ او د نه ښه مطالب تاسو زه شیر کوم ویډیو چینل سبسکرایب کړئ تاسو او ویډیوګانو تاسو شیر کړئ الله رضا السلام علیکم ورحمة الله